عزیزانو د غسل په باره کې ډیر مسلمانان ورونه او خویندې دا پوښتنه کوي چې غسل په کوم شانو باندې فرض کیږي او په کوم وخت کې فرض کیږي. نو فقهای کرامو تقریبا 4 شان یاد کړي دي چې دغه 4 شان غسل پر انسان باندې فرضوي. دا یاد وساتئ. اول شی دا دی چې منی په جوش او په شهوت باندې په حالت د غورځېدلو کې راوځي، ټوپ وهي. دا نو که په حالت د خوب کې راوځي او که په حالت د بیداری کې راوځي. که یو انسان ویښ وي جما وکړي او انزال سي، غسل پر خاوند او میرمنې دواړو باندې فرض دی. حیا دې ډېره زیاته وي که نارینه خپل مخصوص اندام و ښځې ته داخل کی او انزال د یوه هم ونسي، بیا هم پر دواړو باندې غسل فرض دی. په دې کې ډېر ځوانان خطا دي. که څه هم دا ډېره حیاناکه مسله ده، خو په دې خاطر یې بیانوو چې انتهایي ډېره پوښتنه کېږي او ډېر ځوانان په دې دوکه دی چې یاره انزال خو په دې صورت کې ونسو نو غسل ولې واجب دی؟ نو په دې صورت کې هم غسل واجبېږي. محمد عربي صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د نر او د ښځې دا شرمګاوي سره یو ځای سي او دخول وسي، که څه هم انزال نه یې سوی، غسل فرض دی پر دواړو باندې. او دا شان یو څوک ویده وي په خوب کې احتلام سي، شیطان بازی ورسره وسي او د خوب په یاد وي یا چې راکښیني د منیو ټپ یا لوندوالی پر کپړو باندې وي، غسل بیا هم فرض دی. دا شان زنانه ته هم احتلام پیښیږي، زنانه سره هم شیطان بازی کیږي. که د هغې دغه خوب په یاد وي او د خپل ځان سره څه لوندوالی حس کي، څه لوندوالی ورته وي، نو پر ښځې باندې هم د دې شیطان بازی او احتلام په وجه غسل فرض دی. او دویم غسل واجبونکی شی دا دی چې یو څوک منی په خپل لاس باندې انزال کی، په خپل لاس باندې خپل شهوت پوره کی، یا په یو بله طریقه باندې خپل شهوت پوره کی او په دې صورت کې منی ووځي، نو غسل ور باندې فرض دی. که داسې څوک پیدا سي چې په دې وخت کې حیا دې ډېره زیاته وي، ذکر ټینګ ونیسي، منی په دې حالت کې خارج نسي، د دې څخه وروستی کې بیا د بولو په وخت کې یا د ولاړې و د ناستې په حالت کې منی خارج سي، په دې رګو کې ولاړ وي، نو که بیا هم راووتل غسل ور باندې فرض دی. او دریم غسل فرض کوونکی شی دا دی چې کله زنانه د حیض یعنی ماهانه میاشتنۍ مرضي څخه پاکه سي، نو دې باندې غسل فرض دی، دا به غسل کوي. او څلورم شی نفاس دی. نفاس دې ته وایي د ښځې ماشوم پیدا سو، د ماشوم تر پیدایښت وروسته دا زنانه ناجوړه وي، بیماره وي، چې دې ته نفاس ویل کېږي. نو چې کله د دې زنانه هغه وینه بنده سي، که پر 20مه بنده سوه، که پر 25مه بنده سوله، آخري موده د دې 40 ورځې ده. که پر 40مه بنده سوه، نو پر دې باندې غسل فرض دی. بعضې زنانه داسې وي چې د هغې دا مریضي تر 40 ورځو هم واوړي، نو دې حالت کې به بیا دا پر 40مه باندې غسل وکړي. که څه هم وینه وي، خپل منځونه او عبادات به کوي، د خاوند ضرورت به پوره کوي، ځکه دا بیا نفاس نه دی، دا بیا مرض دی چې استحاض ورته ویل کېږي. او که چیرې د 40 ورځو مخکې پاکه سوله، پر 5مه، 10مه، 20مه، داسې 30مه باندې، نو بس صحیح د غسل دی. په دې حالت کې هم وکړي، خپل عبادت دی کوي، خاوند خپل ضرورت ورنه پوره کولی شي. نو دا هغه 4 شیان دي چې فقهای کرامو په خپلو کتابونو کې لیکلي دي چې په دې شیانو باندې غسل فرض کېږي. ستاسې د اسلامي پوښتنو ځوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.